په غزني کې د فوټبال لوبي میدان په یو لړ ورزشي نمایشاتو وړاندې کولو سره پرانیستل شو. تېره ورځ جمعه چې د 1443 هجري قمري کال د 14 نیټې سره برابره ده، د غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ اړوند کروسای سیمه کې د فوټبال لوبي یو میدان پرانیستل شو چې د ځمکې د ورکړې او مالی لګښت چارې د یادې ولسوالۍ اړوند یو ملي تجار حاجي عبدالصمد میاخیل په غاړه درلودي. د لوبي میدان د پرانیست غونډې په مراسمو کې د غزني والي مولوي محمد اسحاق اخوندزاده، د میدان وردګو ولایت والي حافظ محمد امین عمري، د اولمپیک ملي کمیټې د دفتر رئیس محمد الله احساس او ورسره مل پلاوي د غزني ولایت د اولمپیک امریت امیر حاجی بلال مجاهد، د قره باغ ولسوالۍ ولسوال مولوي محمد رفیق خادم، د دې ولسوالۍ امنیه قمندان مولوي محمد نذیر، د استخباراتو امیر مولوي ابو محمد او د دوی په شمول نورو ګڼو مسؤلو چارواکو، مجاهدینو، د ولسوالۍ اړوند قومي مشرانو، د ورزش په برخه کې د بیلابیلو څانګو ورزشکارانو او عامو هیوادوالو ګډون کړی وو. لومړی غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه. ورپسې د قره باغ ولسوالۍ د قومي مشرانو په نمایندګي حاجي اسلم، د ورزشکارانو په نمایندګي محمد ظریف خبرې وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټولو میلمنو او مسؤلینو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ورزش په برخه کې شته ستونزې او مشکلات له مسؤلینو او ګډونوالو سره شریک کړل او د حل غوښتنه یې وکړه. په ورته مهال د غزني والي مولوي محمد اسحاق اخوندزاده مهمې او ارزښتناکې ویناوې واورولې. ښاغلي اخوندزاده صاحب د وینا پر مهال ځوانانو ته په خطاب کې وویل د غزني مرکز په شمول په ټولو اړوندو ولسوالیو کې د ورزش او بدني روزنې په موخه ځانګړې اسانتیاوې برابروو. پوره کوښښ کوو چې په دې برخه کې ستاسې مشکلات حل کړو. زه مو د شریعت په چوکاټ کې ټینګ ملګری یم او هر مشکل مو حلوو، خو تاسو هم د شریعت په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړئ، د لمانځه ټینګه پابندي وکړئ او د لوبو په مهال په خپل وخت سره لمنځونه ادا کړئ او د عورت په پټوالي کې پوره توجه وکړئ. دا مو دیني وجیبه ده. همداراز د اولمپیک ملي کمیټې د دفتر رئیس محمد الله احساس په یادو مراسمو کې د امنیت د ډاډ ترڅنګ ځوانان وستایل او زیاته یې کړه چې زموږ د ځوانانو دغه لوبي نړیوالو ته د یوې کاملې سولې او پوره یووالي پیغام ورکوي. همدارنګه ښاغلي احساس په خپلو څرګندونو کې وویل چې ورزش د صحت ضامن دی. موږ د ټولو لوبو ملاتړ کوو او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کې به ورزش له کابل څخه ولایتونو ته، له ولایتونو ولسوالیو او کلیو ته رسوو او په دې برخه کې به د لوبغاړو هر اړخیزې ستونزې حلوو. هممهاله ښاغلي احساس له ځوانانو غوښتنه وکړه چې خپل وطن ته په هره برخه کې کار وکړي او د اتفاق او یووالي پر رسۍ منګولې کلکې کړئ. کلوبې کوئ، که مسابقې نیسئ او که نور د خوشحالۍ او مراسم تجلیلوئ، اسلامي امارت تاسو ته د امنیت، حمایت او مرستې ډاډ درکوي او ورکوي. او په وروستیو کې د یادې سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د پښتني دود او اعزاز له مخې د غزني والي مولوي محمد اسحاق اخوندزاده، د میدان وردګو ولایت والي حافظ محمد امین عمري، د اولمپیک ملي کمیټې د دفتر رئیس محمد الله احساس، د غزني د اولمپیک امریت امیر حاجی بلال مجاهد ته پګړۍ ورپر سر کړي. د ولایت مقام، د ورزش د ملي مرکزی کمیټې او د غزني اولمپیک امریت لخوا ورزشکارانو ته ستاینلیکونو ترڅنګ یوه اندازه تحفې ورکړل شوې. په دې مراسمو کې ګڼو ځوانانو او تنکیو ماشومانو د روزنې په مهال زده کړي تمرینات کتونکو ته په نمایش وړاندې کړل. استاد د الله سلیماني سترګې تړلې او کاغذ په توره باندې واچوي.